ګلبشره واخه دا چې ګل دی نور مشکوه ګل مشکوه ګلونه ګلبشره خو ناغسې نسته دا ګل ما وشو خیر کې مېلمه وروره څه خبره ده ولې داسې رازغلې څه پېښه ده بلا ملا سپی مسپی در پسې و هلته یو داسې سړی ناست و په دا دروازه کې راته ناست پر رب سره ولاړ سو ژړ کالي هغه سپینه خولۍ غټ سړی هغه باره لاس هم داسې کې توپنچه رب سره وکښه باره مې راوځغستل رالم تا ته مې ځان راورسوه بس ووایه ووله اخر هغه کیسه پېښه شوه د کومې کیسې څه چې زه بیرېدم کومه کیسه دا کور خراب یو وخت مجلس جوړ کړی دی مېلمانه په کور کې ناست چې ورالم کښېنستم ستا قربان سمه مېلمانه توجه چای څښي بره مال وروره دا خوله و دا معده ولې په دا چای سوځې بره یې مېلمه نه وړي نه راوړي وایي ستا به نه دغسې نازکه خوله یي بس بره درد راغلی بره مې مېلمه وویشتې په توپنچه هغه دې په ما پسې دوم توپنچه یا کاکا په توپنچه مې نه دی سرې چای ګیلاس وروره که جانه په هغه مې وویشتې ګوره دا بره مړ شو زه درته وایم همدا زموږ کره دونې چې سرې چای مچ شه د دغه کیسو څه دغه د چای څه دا د مړی پېښ شو زه څه چم وکړم یاره هلته په دروازه کې راته ناست دی ګوره زه د ورځې 300 وارې وزم په ما کار نه لري د ده ګرده مقصد زما د مېلمه سره دی خاص مېلمه در وژنې خاص مېلمه را وژنې او ته دغسې نازک مېلمه هېڅ مې نه زړه کېږي چې تا مړ کړې یا زه نه غواړم په دا ځوانۍ کې مړ شم ما در اوسه واده لا نه دی کړی ته به قرار ووځې زه به هم پسې در ووځم یا زه نه وځم دلته ناست یې په دا لاره کې د جواله چوغه راکړه زه به واوړم چوغه موغه نه غواړې ستا قربان سم ورور دې نارینه دی ما د داسې ځایو دپاره داسې کارو دپاره دومه دروازه هم جوړه کړې ده ته به پر دومه دروازه ووځې ماما ستا قربان سم او زه به په ده پسې ووځم چې څنګه زما په مېلمه دی کار لري زه پر بله لاره دا بله لاره وځغله دغه ده دا لار و دغه لاره ته ځه زه ولاړم ځه بېغمه بیخي جدا واسه موسی جانه انچیکه مېلمه و د ورځې به لس وارې ورورکه جانه او دا څه ځای ته بتلی چې چیشه کوله اعصاب یې را خراب کړه ورورکه جانه و مېلمه راسي ورورکه جانه یو کال زه یې زغممه مګر داسې مېلمه بیا زما نه دی خوښ چې دی ورورکه جانه هم مې نمک خوري هم مې ورورکه جانه لارې راښیي چې ته به داسې وکړې اولاد به دې داسې کړې ښه خوند نه کوي خیر یې څه یاره همسایانو دغسې لکه ته